چینل پته یاد لري پښتو سونګ پروپریټر قیم جاني ګناه راوشه بیا ولاړ سه ماته به هم زړه بیا لشي نه مینا مرګی د خدای په خوښ غواړم اوس دې د درد اندازه وکړه ژاړ دې سمه ستا د یوه دیدن لپاره زه ورځو شپې په انتظار کې تېرومه غم دې په خدای د سړي زوی دی ستا رقم نه دی چې په خوب کې نه راځي نه صبریږي کنې پرېدي راوړي چا خپل کړي دینه روی مې د خدای درته نیولي چې زه ولاړ یم بل ته مه خانده مینه معلوم یې نه پاکه پر سناولا پردیس به نه کوې شکونه وایه تا څه تعویض راکړي ما خو د عشقه کړي وله قسمونه د جدایي اول ماښام و جانان مې نه و د بستر انکار ومه مناسب نه ده چې رکب دې ګرځوینه سترګې دې تورې پرنجو که پر یارې وکځه چې بل وطن ته ځو نه فرمایش خاص د قومندان باچاو ناصر ځوان محمد علي موبایل والا او فرمایش د ستاره کله پسې د تورو پاو د خان بې پرواو د دوی د یاران مزدور یم پر سپېدو د کوره زما زړګی مې غوټ پر ما بین سپرېدی کور یې نږدې دی خو ودیدله نه راځي نه جانانه دومرې کوشنی نه یه چې د رکیب په تصویرو ویلی کونه زموږ د کلي څو ځوانان دي یو څو کسان چې زما جانان راځیروینه زما ژړا دې خندا نه کړه جفا دې وکړه جفاکاره مړ دې کړمه ارمان یې درد په درد پوسه دیدن وار وار وړه بې له یاره ژوند کوینه او فرمایش هم د مسافرو ځوانانو دی نجیب مسافر محمد مسافر کمال ځوان بانو کوچي شاولي ځوان او فرمایش د نجیب ناصر د قومندان باچا جانانه ولې نازوانه دومرې مه کوه ظلمونه پر ضد خو ټول کلی مین و دوران چې تیر سو خالی کې ورپاته سو نه کمال افغانه پر ما ګرانه ښایسته ځوانه زه دې چیرې رومه یاران خبر دی او که نه دی ماسټر افغان اوس د یارې خلاصونه چې پر رکب دی اچولې دي لاسونه جانان سره باندې وسوه چې ته ولاړ یې زړه مې کپ کوي میانه نجیب ډېر ورباندې ګران یې ناصر بستا قدر په ژوند نه هېروینه هر چا
شي سي ماته جانان لکه کابل خوند را کوي نا Hashmid Digital Computerized Studio, Circular Road, Quetta. ډېر بې مثاله سره ګران دي دا دوه یاران لکه ګلان دي تل لاس په لاس سره روان دي خیم جان یو بشیر خان در یادوه